د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر مولوي امیر متقي او د قزاقستان جمهوريت د لومړي وزیر مرستيال ښاغلي سريک ژومانگارين نن په کابل کې سره وکتل. په دې ناسته کې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په ځانګړې توګه پانګونې، سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت په اړه خبرې وسوې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر قزاقستان سره د افغانستان اسلامي امارت اړیکې مثبتې وارزولې او په تیرو درې نیمو کلونو کې دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګونه د ستاینې وړ وبلل. مولوي امیر متقي صاحب ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي امارت لیواله دی چې قزاق لوري سره په سیاسي، ترانسپورټي او ترانزیټي برخو کې اړیکې لا پراخې کړي. همداراز د بهرنیو چارو وزیر د تجارتي اړیکو د پراختیا او د سوداګرۍ د ودې په پار له قزاقستاني پلاوي وغوښتل چې د ویزو په ورکړه کې د زیادت او اسانتیاوې رامنځته شي. د بهرنیو چارو وزیر د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د قزاقستان پانګونه ګټوره وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه وکولی شي چې سیمه ییز اتصال کې مؤثر رول ولوبوي. محترم مولوي امیر متقي وړاندیز وکړ چې افغانستان او قزاقستان په ګډه د سیمې نورو هیوادونو سره په همغږۍ د ترانزیت په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستيال افغانستان په سیمه کې د قزاقستان لپاره مهم او نه بیلودونکی شریک وباله او زیاته یې کړه چې هیواد یې تل افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې اړیکې ساتلې دي. ښاغلي ژومانگارين کابل ته د خپل سفر موخه په کابل کې د قزاق توکو د نندارتون ترڅنګ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د تورغونډۍ هرات د اوسپنې پټلۍ پر لیکه د 500 میلیونو ډالرو په کچه پانګونه یاده کړه. د همداراز وویل چې هیواد یې غواړي د افغانستان هرات ولایت کې د ترانسپورت او لوجستیک مرکز جوړ کړي. د دغې ناستې په پای کې دواړو لورو د ورته سفرونو او ناستو پر زیاتوالي هم ټینګار وکړ.